دوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د بخښونکي او مهربانه خدای تعالی په سپېڅلي نامه نن سه شنبه د 1403 هجري لمریز کال د تلې امیزان میاشتې 24مه نیټه ده. زه فهیم الله افغان یم. پام وکړئ د میدان وردګو ملي تلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. په میدان وردګو ولایت کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري د مهربانۍ او سخاوت لاسونه مه لنډوئ تر عنوان لاندې ځانګړې اونۍ ولمانځل شوه. همدارنګه د یادې ټولنې مسؤلینو په وینا دې اونۍ کې باید له ټولو هیوادوالو او دولتي کارکوونکو مرسته او اعانه راټوله کړي. نور حال زموږ د همکار محبوب الله سروری په راپور کې. د مهربانۍ او سخاوت لاسونه مه لنډوئ تر همدې عنوان لاندې په میدان وردګو ولایت کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ځانګړې اونۍ ولمانځل شوه. په یاده غونډه کې مسؤلینو وویل چې په دې اونۍ کې به له ټولو هیوادوالو او دولتي کارکوونکو مرسته راټوله او په راتلونکي کې به یې د هیوادوالو زخمونو ته پټۍ کړي. افغاني سره میاشته د حکومت د بودیجې څخه کومه بودیجه نه لري، ځکه چې دا چې د یو خیرپاله او بشرپاله ټولنه ده، نو په همدې اساس باندې دغه یو ځانګړې اونۍ لري چې په دغه کې کوم یو څه عواید راټولوي. ریاستونه په ولایت کې چې دي د ولایت والي صاحب، د ولایت امنیه قمندان صاحب، د ولایت د معارف رئیس صاحب، د صحت عامې رئیس صاحب، همدارنګه ټول رئیس صاحبان چې دلته په دغه ولایت کې ریاستونه لري د ټولو نه د افغاني سرې میاشتې ټولنې د رهبرۍ او د هغو د مشرۍ دا غوښتنه ده چې تاسو د افغاني سرې میاشتې ټولنې سره په دغو ځانګړې اونۍ یا په دغه ځانګړې میاشت کې خپله همکاري مه سپموئ. افغاني سرې میاشتې ټولنه چې په هیواد کې د هر ډول پېښې ځپلو لاسنیوی کوي د یادې اونۍ په لمانځ غونډه کې د ولایت مسؤلینو د یادې ټولنې کړنې وستایلې او له دوی سره یې د مرستو کول او هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. په هر اداره کې به دا هر څوک کوشش کوي چې د دوی هغه فرموده چې د جلسې په فار باندې جوړه شوې ده ټول به جلسې جوړوي ان شاء الله العزیز چې په واسطه پوره وي هغه به نه سپموو او نه به درغوو او دوی ته اکاونټ ته به جمع کوو. د دې ټولنې د مسؤلینو په وینا چې دا ځانګړې اونۍ به د میزان میاشتې له 24مې پیل او د لاړه میاشتې تر 4مې به دوام وکړي. ننګرهار کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې پر نږدې 10,000 هکتاره ځمکه شولې کرل شوې او د اټکل له مخې به شاوخوا 40,000 میټریک ټنه حاصل ترلاسه شي. د مسؤلینو په وینا د تیر کال په پرتله سږ کال د شولو حاصلات زیات شوي چې لامل یې ننګرهار کې د وریجو تولیدي فابریکو زیاتوالی او ښه بازار دی. ریپورټ یې عبدالظهور ګلزاد راکوي. د ننګرهار 15 ولسوالیو بهسود، رودات، هسکې، کوز کونړ، کاما، حصارک، درنور، کوټ، پچیراګام، لالپورې، سره رود، ګوشته، خوږیاڼو، سپینغر او مومندره کې شولې کرل شوي دي. د ننګرهار کرنې ریاست مسؤلین وایي سږ کال د تیر کال پرتله د شولو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی چې لامل یې د وریجو د تولید ماشینونو زیاتوالی او ښه بازار درلودل دي. نو ان شاء الله په دغه برخه کې موږ هم هڅه کوو، بزګران هم هڅه کوي، حاصل یې سږ کال زیات دی. وجه هم دا دی چې دلته اوس الحمدلله د پروسس ماشینونه دغه ایجاد شوي دي او دې برخه کې تمرکز هم زیات شوی دی. نو ان شاء الله لاسته راوړنې نور به هم په دې برخه کې لرو. د هغه په خبره هڅه کوي په راتلونکي کلونو کې د شولو حاصلات لا زیات کړي. دغه راز کروندګر وایي پر خپلو ځمکو یې 2 ډوله شولې کرلي چې یو هغه یې غټې یا شولې او بل یې نرۍ یا سیله وریجې دي چې تر ډیره غټې هغه خلک خوښوي او بازار یې هم ښه دی. دغه شوله من کرو 2 قسمه، یو مینې دي یو غټې دي. نو دلته چې دی د نرۍ وریجې چې دی صحیح نتیجه نه ورکوي، د غټه وریجې چې دی دلته ښه نتیجه ورکوي، ډېر روزي حاصل زیات کوي. د خطر نو دلته غټه وریجې خلک ډېر کوي. د دې ځای خلک چې دا غټه شوله ښه خوښوي، دا غټه شوله چې د دې ځای کې خلک ډېر کوي او مینه شوله به کمزوره اوسېږي که نه ځکه چې موږ ماشینونه صحیح نه دي. حکومت نن دا غوښتنه ده چې موږ ته مارکیټ پیدا کړي، زموږ وریجه بازار پیدا کړي، زموږ دغه وریجه نور هېوادونو ته باید صادر شي
او موږ خپله چې باید مارکیټ پیدا کړو د وریجو ته. بزګران له حکومته غواړي چې د اصلاح شویو تخمونو، کیمیاوي سرو او نباتي درملو په برخه کې ورسره مرستې لا زیاتې کړي. د ننګرهار کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په تیر کې هم له بزګرو سره د شولو، اصلاح شویو تخمونو، کیمیاوي سرو مرستې کړي او راتلونکي به هم ورسره په بېلابېلو برخو کې مرستې وکړي. د لوګر د لوړو زده کړو مؤسسې مسؤلینو او کارکوونکو ته د ظرفیت لوړونې 3 ورځنی سیمینار پیل شو. مسؤلین دا ډول سیمینارونه د وړتیا لوړولو په برخه کې ګټور بولي. دا په لوګر کې له شاوخوا 1000 تنو څخه د اطلاعات او کلتور ریاست او یتیمانو د ملاتړ خیریه بنسټ له لوري د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم اخیستل شوې ازموینې د پایلو اعلان غونډه ده چې د ځایي مسؤلینو ترڅنګ پکې دیني عالمانو او سلګونه تنو ګډون کړی و. ورته وخت کې مسؤلینو دا ډول پروګرامونه د ځوانانو د روزنې او اصلاح برخه کې اړین وګڼل او د لا ډیرو ترسره کولو ژمنه وکړه. له دغسې پروګرامونو نه او له دغه سیالیو نه زموږ هدف دا وي چې زموږ دا نوی نسل دا له کتاب سره اشنا سي. خو دا ځله 14 نفره له موږ څخه په دې پروګرام کې 100 نمرې اخلي. دا په دې معنا باندې چې زموږ دا ځوانان او زموږ دا متعلمین لله الحمد مطالعه په ښه شکل باندې کوي. الله تعالی دې نور هم دې توفیق ورکړي چې دغسې خپله دغه علمي د کوم حرکت چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله به په مختلفو غزواتو کې اسیران ونیول نو اکثر به چې فدیه به یې اخیستله نو په هغه کې به چې کومه اسیرانو لیک لوست او کتابت زده و دغه فدیه به لیک لوست او کتابت ګرځېده. دغه سیالۍ چې تاسو ته په کار اچول کیږي یوازینی مقصد او موخه او هدف د دې همدا ده چې تاسو له کتاب سره اشنا سئ، تاسو له کتاب سره ملګري پیدا کړئ، تاسو په کتابو کې معلومات پیدا کړئ او تاسو سره ډېر څه معلومات په ذهن کې او له تاسو سره په حافظه کې ډېر داسې څه پراته دي. بل پلو ګډونوال هم د دې ازموینې په ترسره کېدو خوښ دي او دې برخه کې د اطلاعات او کلتور ریاست له هڅو منندوی دي. او په دې کې دا ډېره ښه شفافه ازموینه وسلسله د لوګر ولایت د اطلاعات فرهنګ د ریاست لخوا نه او موږ دغه کوم امتحان سوي د دې شفافیت نه راضي یو او د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه هم راضي یو. او زه ځوانان نه دا غواړم چې په دغسې علمي سیالۍ کې خصوصا د سیرت نبي صلی الله علیه وسلم امتحانونه د اشتراک سره وکړي. دا ویلو ده چې د دې ازموینې 40 تنه مخکښ ګډونوال د کمپیوټر، باسکل، کتابونو او نورو جایزو په ورکړې وستایل شول. د کندوز برېښنا ریاست چارواکي د دغه ولایت په کچه د میټرونو چک کولو او یا د لابراتوار سیستم فعالولو خبر ورکوي. په دې لابراتوار 50,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی چې د افغانستان برېښنا شرکت له لوري ورکړل شوي دي. چارواکي وایي د دې سیستم په فعالېدو سره به نه یوازې د هر ډول تقلب مخنیوی وشي بلکې ورسره په عوایدو کې هم د پام وړ زیاتوالی راشي. د کندوز برېښنا ریاست چارواکي د دغه ولایت په کچه د میټرونو چک کولو یا هم د لابراتوار سیستم فعالولو خبر ورکوي. د دغه ریاست چارواک په خبره د دې سیستم په فعالېدو سره د هر ډول تقلب د مخنیوي ترڅنګ د عوایدو راټولولو په برخه کې به هم پوره شفافیت او روڼتیا رامنځته شي. دا نوی سیستم د لابراتوار چې مثال دلته فعاله کړه سو دا د 50,000 ډالرو په ارزښت باندې دلته راوړل سو او دا ډېر مهمه دستګاه ده چې مخکې در دې موږ دا دستګاه نه درلودله او موږ د ډېر مشکلاتو سره مخامخ وو. اوس الحمدلله د دې دستګاه په فعالېدو سره به زموږ عواید هم ډېر لوړ ولاړ سي او دغسې د مشتریانو کوم مشکلات چې دغه میټرونو په بخش کې وه یا برخه کې وه هغه به انشاءالله حل کړی سي. نو د دغه ټولو مشترکینو د حل لپاره دا دستګاه دلته راوړل شوې ده. دې دستګاه چې کیفیت چې دا ډېر پر وړ دقت سره دی ټیسټ کوي، د میټرو چک کوي او 6 میټره د هم زمان که 3 فازو والا وي که 1 فازو والا وي د چک کولی شي. په ورته وخت کې د کندوز اوسیدونکي د لابراتوار سیستم په فعالېدو خوښي څرګندوي او د حکومت د دې اقدام تود هرکلی کوي. سیستمی که تازه فعال شده کندوز قبلا این سیستم لابراتوار موجود نبود و فعلا این سیستم میتونه که چک نمودن میترها را آسان و ساده بسازه و در
بر مشتریان سهولت شده و ریاست حوزه کندوز برشنام یک موثر تمام شده. دغه منګه به چې دلته میټرونه راوړل مشکل به نه معلومېده، داخل به ورسره په تشویش کوو. دغه منګ ټول دغه ملت له دې کار نه خوشحاله وي چې دغه د منګه د میټرونو ټول عوارض معلومیږي. ډیر خوشحاله له دغه کار نه. د میټرونو چک کولو دا سیستم په داسې حال کې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي چې اوس مهال د کندوز برېښنا حوزوي شرکت د دغه ولایت په کچه شاوخوا 100,000 د برېښنا کاروونکي لري. درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.